السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چنل ته ښه راغلاست. نن روزه درس دی ورب یعنی فعل. د دې ډیفینیشن دی تعارف. Verb is a word which describe action, state or time in a sentence. فعل یوه کلمه ده چې د عمل وخت یا حالت په جمله کې ښیي موږ ته. Example مثال state, action or a time in a sentence. She feels cool. هغه ساړه احساس کوي. دا احساس چې دی دا موږ ته یو حالت راشي د یو چا چې ستا یخ کېږي، ګرمي دې کېږي، خوشحاله یې، پریشانه یې، دغه هغه احساسات دي چې یعنې خالي مونږ وینو هغه معلومیږي که ویې نو دې ته احساسات وایي. احساس کوي یعنی ATC غیره وغیره نور هم دغسې پسې. دوهم دی اکشن عمل. You are running. ته منډې وهې. دا رننګ چې دی دا منډې وهن دې ته اکشن وایي، یو عمل وایي. نو دې وجه موږ دې ته وایو اکشن عمل. منډې وهې، پلیینګ، کوک، لوبه، پخلی، دا چې څو دا موږ ته ټول شیان دغه کوم چې دی ATC غیره وغیره ټول موږ ته اکشن ظاهروي، اکشن راښیي. لکه موږ چې اوس د دې رننګ په ځای باندې you are playing، ته لوبې کوې، نو دا هم یو اکشن سو، یو عمل سو. you are cooking، ته پخلی کوې، دا پخلی شو، دا هم یو عمل سو، یو اکشن سو. نو دې ته موږ اکشن د ورب اکشن وایو. You are my brothers. په دې جمله کې ټایم موږ ته ځای وخت معلوموي. لکه you are my brothers، تاسو brothers، تاسو زما ورونه یاست. په دې جمله کې موږ ته وخت راښیي. لکه مثال you are my brothers، تاسو چې یاست زما ورونه یاست. نو دې جمله کې موږ ته دا معلومیږي چې راته وایي چې تاسو ټایم راته ښیي. He was my fellow، هغه زما ملګری و. دا و چې راغی دا و دا یعنی was، دا ټایم راشي په تیر کې زما انډیوال و یا ملګری و. نو نور هم دغسې دوستانو الله دې وکړي چې تاسو دا زمونږ درس د خوښ وړ ګرځېدلی وي. که چیرې خوښ شوی ستاسو چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر یې کړئ دوستانو. یو جهان مننه.